راځئ چې نن مو د خوب په تعبیرونو باندې خبر کړم. په خوب کې د ویښتانو تویېدل زیاتره خلک دې ته منفي فکر کوي، خو اصلا دا د پورونو د ختمېدو ته اشاره ده، یعنې ستا پورونه به خلاص شي او ستونزې به دې حل شي. په خوب کې سفر کول دا د ژوند د نوي پړاو او د خوب فرصتونو نښه ده. په خوب کې سخت چغې وهل دا د زړه د غم د کمېدو او د ستونزو د حل نښه ده. په خوب کې د غاښ ماتېدل او یا هم وتل پرته د کوم درد نه، یعنې که غاښ دې وځي او درد نه کوي نو دا د ژوند مثبت بدلون او د اوږد عمر ته اشاره ده. په خوب کې د لوړ ځای څخه غورځېدل مګر ژوندی پاتې کېدل دا د ښه ژوند دوام او د خطرونو څخه د ژغورنې نښه ده. په خوب کې د مار وژل یعنې له منځه وړل دا د دښمن شکست او د ژوند د ارامتیا نښه ګڼل کېږي. په خوب کې د سپین مار لیدل دا هم دښمن ته اشاره ده مګر کمزوري دښمن ته، یعنې داسې دښمن ته چې ښکاره دښمن وي نه پټ. په خوب کې د مار نیول او هېڅ ترې ویره نه کول، یعنې مار نیسي او ډارېږي ترې نه، دا په دښمن باندې د کنټرول او قدرت ته اشاره ده. په خوب کې مار په خپله بستره کې لیدل دا د کورنیو یا هم نږدې دوستانو سره د ستونزې ته اشاره ده، یعنې په دوستانو کې مې یو څوک له تاسو سره ستونزه لري. او که د خوب له تعبیرونو سره مینه لرې نو ما در سره تعقیب کړه.